پرون ورځ طالبانو افغان حکومت په ضد جهاد اعلان کړ. هغه و چې د حکومت ترڅنګ د افغان ولس ډېر سخت غبرګون راوپاروه. افغانانو ویلي چې طالبان څیرې اوس معلومې شوې دوی جهاد مخکې او اوس هم په هغو خلکو وکړ چې کلمه وایي، خو دې ته ورته نور غبرګونونه هم څرګندېدل او ترڅنګ یې افغان حکومت هم خپل غبرګون څرګند کړ. ملګرو زلمی خلیلزاد نن ورځ مستقیما قطر ته زنګ وکړ. څه یې ورته ویلي له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د امریکا متحده ایالاتو د مذاکراتي ټیم مشر زلمی خلیلزاد پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو په تړاو د شوي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده او سمدستي د قطر چارواکو سره پر یاده موضوع د خبرو لپاره اړیکه نیولې ده. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم یو غړی خبریال ته وویلې چې زلمی خلیلزاد د بریدونو په تړاو د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره هم خبرې کړې دي. په قطر کې موجود همکار زلمی خلیلزاد نږدې سرچینې له خولې وایي چې ښاغلی خلیلزاد اندېښمن دی او ویلي دي چې دا ډول کړنې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړه زیانمنولی شي. دا خبره لا تر اوسه د زلمی خلیلزاد له لوري په رسمي ډول نه دي ویل شوې، خو سرچینو وویل چې هغه سخت اندېښمن و. تېره ورځ طالبانو له لوري د جنوبي ولایتونو لپاره د نظام کمیسیون مشر ملا ذاکر یو لیکلی پیغام خپلو قومندانانو ته استولی و چې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه پلي کړي. د طالبانو دغه پریکړې د افغانانو غبرګونونه راوپارول او دا یې د افغانانو خلاف د طالبانو او پاکستان دسیسه وبلله. که څه هم تر ډیره بریده د طالبانو له لوري د افغانانو خلاف د بریدونو په تړاو شوي اعلان تر ډیره برید تبلیغاتي بڼه لري او طالبان غواړي چې خپل صفوفیت دا ډول خوندي وساتي، خو په لویه کې د دې له لوري داسې پریکړه چې پر امریکا نوي برید محکوي او افغان په نښه کړی د ډیرو په اند دا افغان دښمني پرته بل څه نه لري. طالبانو او امریکا یادو د فبرورۍ پر 29مه نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د سولې په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایان په تدریجي ډول پڅه او د پاڅه یو کال کې افغانستان کې د میشتو ناټو او امریکایي ځواکونو لویه برخه وباسي او طالبانو په بدل کې د روانې مارچ میاشتې چې نشي افغاني خبرې پیل کړې. دمګړی داسې ښکاري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ښایي بین الافغاني خبرې پر خپل وخت پیل نشي او وځنډېږي. ډېری افغانان په دې باور دي چې د خبرو مرحله کې چنه او پیچلې ده، ښایي نور وخت هم واخلي، خو دواړه لوري هغه مهال پایلې او نتیجې ته ترلاسولی شي چې د سولې یوې ریښتونې پروسې ته لار هواره کړي او د پردیو لپاره د افغانانو خوښۍ قرباني نه کړي. افغانان په تېره تاوتریخوال کنټرول په اونۍ کې کټر په بل وخت په تېرو 20 کلونو کې سولې ته خوښ برېښېدل، خو د طالبانو نننی اعلان هیلې نیمګړې کړې دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لومړي خبر کړئ، زموږ چینل مو سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لیدو سپارم.